أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاس درته وایو په دې درس کې موږ په سویچ سټیټمنټ باندې خبره کوو. په تیر درس کې موږ په اف ایلس باندې خبره وکړه. هغه هم شرطي جملې وي، دا هم شرطي جملې دي. د دې لپاره کارول کېږي کله چې موږ سره یو شرط وي او هغه څو حالات ولري. نو د دې لپاره موږ چې کاروو شرطي جملې کاروو. نو سویچ سټیټمنټ هم د دې لپاره کارول کېږي چې موږ سره یو شرط وي، هغه څو حالات ولري، له هغه نه څخه یو څه د کوکي هغه موږ امپلیمنټ شي. د دې لپاره موږ سویچ سټیټمنټ کاروو. بیا چې د دوی ترمنځ څه توپیر لري په خپلو منځونو کې، د سویچ د اف ایل سره څه توپیر لري، دا په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله موږ مشخص کړو. اوس راځو د سویچ موږ ساینټکس لیکو چې د سویچ سټیټمنټ ساینټکس څنګه ده. سویچ لیکو، د دې نه وروسته کنډیشن موږ اچو، کنډیشن نه وروسته بریکټ یا باډي شروع کړو. په دغه باډي کې موږ د شرط د حالت لپاره موږ کیس ورته لیکو، یعنې مطلب دا یوه قضیه شوله او دلته موږ یو عدد ورته مشخص کوو. صحیح ده. کله چې قیمت یا ویلو ورته مشخص کړله، مثلا لیکمه چې ویلیو، بیا موږ دغه کالن علامه اچو. د دې نه وروسته بیا کوم سټیټمنټس چې ته غواړې عملي سي هغه موږ دلته لیکو. صحیح ده. بیا موږ چې اچو سیمی کالن اچو. د دې نه وروسته بیا موږ بریک اچو. صحیح ده. نو بریک هم موږ سیمی کالن اچو. بیا وروسته راځو یو بل کیس لیکو، دویمه قضیه لیکو. دویمه قضیه کې هم هماغه رقم ویلو ورته لیکو، هره ویلو ستاسو خوښه وي یا څه ضرورت وي. بیا کالن اچو، د دې نه وروسته سټیټمنټ اچو او بیا سیمی کالن اچو، د دې نه وروسته بیا بریک اچو. صحیح ده. همدغه شان مختلف تاسو کولی شئ چې بې شمېره قضیاوې تاسو ته مشخص کړئ. خو په اخر کې بیا موږ چې دغه ټولې قضیاوې ویم چې د کونه که بیا چې موږ ته یو د ټولو برعکس یو بل میسیج موږ ته ښکاره شي، د هغه لپاره موږ چې ورته ورکوو ډیفالټ په نامه باندې موږ ډیفالټ اخلو، AULT. دا کالن اچو او دې نه وروسته سټیټمنټ. دا سټیټمنټ به هغه وخت موږ ته امپلیمنټ کېږي کله چې دغه ټولې پورتنۍ قضیاوې یو څه د کونه کړي. په دغه وخت کې موږ ته بیا دغه سټیټمنټ موږ ته عملي کېږي. بس دغه ساینټکس خلاص. اوس راځو کار پې کوو عملا. که چېرته مثلا زه یو وریبل ولرمه، مثلا وریبل لرمه د ا په نامه باندې، او دغه ا ته ما قیمت اچولی ده چې 10. صحیح ده. اوس زه ورته لیکم لومړی قضیه دلته شرط په چې باندې عملي کوم، په ا باندې عملي کوم، په ا همدغه ا کرکټر باندې. صحیح ده. اوس ورته یم که چېرته همدغه ا مساوي سي له څو سره، له 100. که چېرته ا مثلا مساوي وي له 100 سره، دلته زه میسیج ورته اپلای کوم چې مثلا document dot write ورته لیکم چې your value is 20. صحیح ده. همدغه شان اوس دلته دویمه ویډیو که چېرته مثلا زه ورته ولیکم چې که چېرته دغه ا مساوي وي د 10 سره، په دې حالاتو کې ما ته دغه سټیټمنټ عملي کړه. دلته مثلا هر څه زه کار ورته مشخص کوم، همغه ما ته عملي کوي. مثلا ورته لیکم چې your value ما ته دغه میسیج ښکاره سي is 10. صحیح ده. بیا بریک. او که دغه ټولو یو هم څه ده کنه که بیا ما ته کوم کار اجرا کړه، دلته زه یو بل کار ورته مشخص کوم چې ما ته که چېرته دغه یو هم کار ونه کړه، په دغه حالاتو کې ما ته همدغه کار امپلیمنټ یا شو کړه. مثلا ورته لیکم چې your wrong value، صرف wrong value لیکم. نو اوس یو خبر دلته تاسو په یاد ولرئ که چېرته سټرینګ وي موږ سره، دا په 6 کې موږ یې څارو، په ډبل
کوټیشن کې ایسارو او که چېرته موږ نمبر دلته اچو بیا دا باید چې وي ډبل کوټیشن یا سنګل کوټیشن کې موږ نمبر نه ایسارو. صحیح ده. ښه اوس راځو دا عملي کوو. دا خو بل شی دي. لږ انتظار ورته کوو چې موږ ته براوزر راخلاصي او هلته موږ ته شو سي. ګوره your value is څو 10 زموږ ویلو څو شوله 10 شوله. ولې ځکه موږ فاست لیکلي وو چې a مساوي د 10 سره. نو دلته مې شرط ورکړ. شرط د دویم شرط سې د کوکړي دویم شرط اباډي هم موږ ته اجرا کړله. صحیح ده. اوس مثلا که زه راشم مثلا ورځې ورته وایم چې ما ته د ورځې واچوه راته دلته ا وریبل ده په دې کې زه چې ورته اچو مثلا ورته لیکمه چې Tuesday. صحیح ده. یا مثلا منډې ورته مشخص کړو. اوس که زه دلته ورته ولیکم که چېرته دا ا وریبل صحیح ده دا مساوي وي له چې سره FRI سره بیا ما ته ولیکه چې your day Friday صرف ولیکه چې Friday. او که چېرته مثلا د STU سره وي بیا ولیکه چې Saturday. او که یو هم نه وي بیا موږ ته رانګ ویلو ولیکه. صحیح ده. یو بل شرط هم ورته مشخص کوم چې بل وي. بس همدغه بس دي کنټرول ایس. اوس د موږ سره ا مشخص ا قیمت چې ده منډې نو موږ ته یو هم نه عملي کېږي پورتنۍ جملې نه ځکه چې ا قیمت چې ده منډې او دلته په MON ده د ا قیمت او دلته په کیس یا قضیه کې د یو هم موږ سره چې نسته MON نسته. دا به په هغه کې ایسار کو ډبل کوټیشن کې به ایسار کو. دا کنټرول ایس سیو کوئ. دې نه وروسته راځو دا ریفریش کوو موږ ته لیکي چې رانګ ویلو. صحیح ده. او که زه راسمه دغه ورته بدل کړمه چې ورته ولیکمه منډې. صحیح ده. دا کنټرول ایس سیو کړو راسمه دغه ریفریش کړمه موږ ته چې لیکي بیا سټرډې لیکي. صحیح ده. ګوره ما دلته دغه منډې لپاره همدغه د دغه کیس لپاره چې ما MON ورته لیکلی ده د باډي کې ما ورته لیکلي چې سټرډې. صحیح ده. ځکه یې موږ ته هلته سټرډې راکړه. دا تاسو کولی شئ چې د فرانټ په اساس هم واخلئ. مثلا زه راځم دلته ورته لیکمه چې A is equal to prompt او دې کې ولیکه چې enter the label of day. صحیح. اوس که زه چېرته مثلا دا رن کومه لومړی به د موږ نه یو باکس اخلي او په باکس کې به موږ هغه لیبل ورته ورکوو لکه څنګه دلته راځو ګوره وبښئ دا ما سیو کړی نه ده. کنټرول ایس سیو کوئ او بیا د دې نه وروسته راځم دغه ریفریش کوم. ما نه ګوره دلته باکس اخلي انټر د لیبل اف ډے. اوس که زه دلته ورته ورکړمه چې MON وبښئ یو بل چې ورته ورکومه THU ورکومه. صحیح ده. نو دا اوکې کومه موږ ته یې چې رانګ ویلو. او که زه راسمه دغه ریفریش کړمه FRI ورکومه. صحیح ده. بیا موږ ته لیکي چې فرایډې. صحیح ده. یعنې هر یو تاسو ورته مشخص کولی شئ. دلته نور د کیسونه ورته اضافه کړئ. دا به راسو دا به د دې ځای نه کافي کړو. زه دلته کیسونه د ټولو ورځو لپاره اضافه کوم. که چېرته مثلا SUN وي بیا ما ته ولیکه چې سنډې دا به بدل کړو ورته. او که MON وي بیا ما ته چې ولیکه منډې ولیکه. همدغه شان دلته راځم د یک شنبې ورځې لپاره هم برابر وو. بخښئ د شنبې ورځې لپاره. او که چېرته
اس ټي وي بیا ولیکه چې سچرډے همدغه صحیح ده او که اس یو ان بیا ولیکه چې سنډے او که ام او ان بیا ولیکه منډے همدغه شان دي ټولو ورځو لپاره تاسې واچوئ صحیح ده دا کنټرول اس یو کوئ راځو دغه براوزر خلاصو او دا ریفریش کوو هر یو چې تاسې ورکئ ام او ان ورکئ تاسې ته به منډې لیکي او که چېرته اف آر آی ورکئ تاسې ته به فرایډي لیکي صحیح ده او که چېرته مثلا یو بله غلطه ویلو ورته ورکئ نو بیا به موږ چې لیکي رانګ ویلو به لیکي د دې لپاره موږ چک کوو بیا فرام نه استفاده کوو فرام باید تاسې په ذهن کې ولرئ چې همیشه د دې ویلیو چې دا د چې په ډول یې قبلې از سټرینګ په ډول دلته بیا موږ سره نمبر که موږ نمبر دلته ورکړو بیا نمبر غلط راځي نمبر به هم تاسې په چې کې بندوئ په ډبل کوټیشن کې بندوئ ځکه د فرام ویلو د چې په شکل باندې قبلې د از سټرینګ په شکل باندې قبلې او که ته غواړې چې بیا نمبر ته بدل کړې نو هغه بیا د یو بل فنکشن نه موږ استفاده کوو د فارس اینډ په نامه باندې بیا هغه موږ ته نمبر ته بدلوي خو دا خیر په خپل ځای کې بیا په دې باندې کار کوو انشاءالله خدای دې وکړي چې یو څه مو اخیستي وي دغه د نن ورځې درس و د سویچ اړوند انشاءالله راتلونکي کې به موږ په د سویچ او اف ایلس باندې په توپیر باندې بحث کوو کوم ځای کې ستونزه کولی شئ چې په کمنټ یې کړئ